جنت هم داسې بې تکلیفه نه ګټلی کېږي، داسې نه کېږي چې زه د کور پروت یم او بس زه به عیش و عشرت ژوند تېروم او مفتو کې جنت به میلاویږي. 15 مرلې سه بې محنته نشي ګټلی، مزدوري به کې پیسې به ګټې ځان به پلاټلی. 10 مرلې زه بې محنته نشي ګټلی، تجارت به کې، خواري به کې، مزدوري به کې، پیسې به ګټې نو ځان به یو پلاټلی. زوی له چې واده دی وي او بنګله جوړی، کور جوړی، 2 کمرې کور هم جوړی، والله کې بې محنته جوړ کړي. نو دومره لوی خوشحالی د جنت غوندې او دومره لوی نهرونه او دومره د الله ملاقاتونه په جنت کې او حور او غلمان داسې په پرتم نه کېږي. پښتانه وایي چې څوک ودي وي د هغه میخه نر کټې راوړي. 2 کسان ودو او د دواړو میخې وي، یو کس راویښ شو، دواړه میخې لنګې شوې، یو ودو دی اوس ښه خرړارې وځي. نو ګوره د قانون دا دی چې د میخې خو نر خلک نه خوښوي، ظفر لاله کټې خلک خلکو خوښوي. نو چې دا کم وي خو نو د هغه میخې نر کټې راوړه، او چې هغه کم ودو د هغه میخې کټې راوړه. نو خو درې د هغه کټې راواغېږي، د خپلې میخې ته یې ور پرېښوده، د خپل کټې یې واغېږي، د هغه میخې ته یې ور پرېښوده. میخه خو نه پېژني، ړومبې وخت دی که نه. نو چې بل لا پاسې هلکه وي میخې خو دواړه لنګې شوې، وی زما دې څه راوړل او ستا دې څه راوړل؟ وی زما دې کټې راوړه چې څوک ودي د هغه میخه نر کټې راوړي. خیال دې راکړه ته ودوي نو شی درته بدل شو. نو مونږ ودیو او مونږ جنتونه غواړو. الله په اودو نه کېږي کار، په غفلت نه کېږي کار. والله چې یو کوي کې بور جوړی، بور بغیر محنت یې نشي جوړولی، محنت به غواړي. نو دومره لوی جنت پسې محنت نه غواړي، خو هغې غفلت کې به مونږ وخت نه تېروو. زما وروڼو ګورئ، لږ وخت دی، لږه زمانه پاتې ده د مرګ ژوند، هېڅ پته نه لګي څومره ژوند پاتې دی، هېڅ معلومات نشته. په د خپل دولت باندې او په د خپل دنیا باندې او په د خپلو بچو د خپل قومیت په خپل ټوپک اعتماد مه کوه. محنت وکړه، لږ محنت وکړه، انشاءالله چې لږ دې مو کړه نو رب العالمین دله اوچتی دی. بس دا د پښتنو خبره ده. بوره زویه څه خو بویه کړه، 15 منځونه څه شی دی چې زمونږ ورته ملا ماته ده په 24 ګنټې کې؟ زکات څه شی دی؟ 40 کې 1 روپۍ ده کړه. نو چې خدای دومره درکړه ولې پکې بخل کې؟ او په ټوله کال کې صرف او صرف 1200 میاشتو کې 1 میاشت خدای روجې دي. نو څه چل کېږي لکه بس خبره نشته. او د شپې که لږ پاسې 2 رکعته نفل دی وکړل، رب به ډېر خوشحاله کړي، په دې ډېر زیات خوشحالېږي. والصلاة والناس نیام، رسول الله مبارک فرمایي چې خلک ودي او ته پاسې. نبی علیه السلام فرمایي ویا کم بنده مې ډېر خوښ دی، دا خبره ذهن کې واچوئ، لږ عمل پې وکړئ. نو وی کم بنده مې ډېر خوښ دی؟ ویا مې ډېر خوښ دی چې د شخو به راپاسي که نه، او دا نور ټول خلک ودي او دې سترګې ومږي، دا سترګې ومږي او دې پاسي او ما ته ودرېږي، دا مې ډېر زیات خوښ دی. دې وخت کې د خوب قربان که او بخور له خو یې قربانۍ که نه، یا چې ته سفر دی، امریکې ته دی، برطانیې ته دی، سعودي ته دی، انګلینډ ته دی، بیا د شپې سفر خوب قربانۍ، یا د دوست واده دي د شپې بیا خوب قربانۍ، نو ځان لم قربان که که نه، دا ځان له دی، دا خدای له نه دی، ځان له دی. عبادت د الله دپاره دی، خو قرباني ځان له د فایدې تا ته میلاویږي. نو دا بنده مې ډېر زیات خوښ دی، دا مې ډېر زیات خوښ دی چې دا د شپې راپاسي او دا ما ته ودرېږي او دا سترګې ومږي او لا چې بیا وجاړي خدای پاک ته. اوهو په دې خو بیا رب العالمین ډېر خوشحالېږي. نو تکلیف سره خوشحالي وي. نو جبریل علیه السلام ودرېده او ابراهیم علیه السلام له دعوت ورکړه. اوس به راشي ابراهیم علیه السلام یو څو خبرې به وکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام را پاسېده او د الله حمد وی، د الله صفت وی، او بیا څه وی؟ وی هغه ذات له زه ثنا او صفت ویم چې ما دمرې خلیل الله ګرځولی و. ابراهیم خلیل الله خاص دوست، هغه مینه چې په زړه په دې کومې کې کمه مینه ده، ما سره الله هغه مینه کړې ده. او زه هغه کس یم چې نمرود اور ته وغورځولم، الله اور په ما بردن و سلاما معتدل که، ګرمي ختم ده، اور دونه یخم نه دی چې ما له د یخنۍ نه تکلیف راکړي. نو زه هغه کس یم. ګورې ښه خلک هغه د الله حمد وی، هغه خپل صفت هم ورسره لګیا دی کوي، نور خپل صفتونه وکړل. بیا حضرت جبریل علیه السلام حضرت موسی علیه السلام ته دعوت ورکړه،
وی موسی علیہ السلام به یو څو خبرې وکړي یو څو پیغمبران موسی علیہ السلام پاسېده وی دا الله حمد دی دا الله ثنا دا الله صفت په دې خبره چې ماله خدای پاک پیغمبري را کړې ده دا الله حمد او دا الله صفت په دې خبره دی چې ما سره الله په تور کې مخ به مخ خبرې کړې دي لوی غنیمت دی دا الله حمد او دا الله ثنا په دې ده چې رب العالمین زه په بحر قلزم پورې استم او زما دشمن یې په هغې کې غرق کړ الله دا احسان په ما کړی هغې نه پس چې دا تقریر حضرت موسی علیہ السلام وکړ د هغې نه پس بیا پاسې حضرت عیسی علیہ السلام تقریر وکړ حضرت عیسی علیہ السلام څه تقریر کوي وی زه د الله حمد ادا کوم د الله صفت کوم په دې خبره چې الله په یو عظیم قدرت زه پیدا کړی بغیر د پلار نه صرف د مور نه خدای پیدا کړی او زه په دې د الله حمد کوم چې ماله خدای دا طاقت را کړی چې ما به برګي باندې لاس راخ کنو جوړ بشو ما به لون باندې سترګو لاس راخ کنو ټیک بشو او چې ما به مړی باندې لاس راخ کنو خدای پاک بجم دی کو دا صفت ماله خدای را کړی یو پیغمبر لګیا دی بعضې پیغمبران ټول نه بیانونه وکړل اخره کې جبریل علیه السلام سټیج سیکرټري دی رسول الله مبارک ته دعوت ورکړي دی به هم یو څو خبرې وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه وایي وی د ټولو پیغمبرانو چې څه وي دا حق دی دا ټیک دی د ټولو پیغمبرانو داود علیه السلام هم پکې تقریر وکړه داود علیه السلام څه وایي هغه وی د الله حمد په دې ادا کوم چې ماله خدای پیغمبري م را کړې ده او کتاب یې م را کړی دی او ډېر ښایسته اواز یې م را کړی دی هغه اواز ډېر ښایسته او چې ما به تلاوت کو د زبور نو مارغان به م را سره لګیا و او ماله خدای دا طاقت را کړی اونه دغه راته نرمه وه اوسپنه په دې لاس به مې اړوله راړوله ما به دې زغرې جوړولې او سلیمان علیه السلام هم تقریر کړی دی سلیمان علیه السلام څه وایي د الله حمد ادا کوم صفتونه د الله په دې چې ماله خدای ډېره غټه بدشیره کړې پیریانو به زما لاندې کار کو ما به په پیریانو نه به مې ډیوټي اخیستله کار به مې کو په دریابونو کې به غوپې والې مالې به ملغلرې او د دریاب د ویښ نه څیزونه راایستل او زما بلا خلق تخ به مې په اوان وتېده مال الله دا طاقت را کړی نو چې اخره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمبر راغی نو رسول الله مبارک څه فرمایي وی د الله ډېر حمد ادا کوم د الله ډېر صفت کوم په دې خبره چې دې د ټولو پیغمبرانو اخیري پیغمبر پیدا کړی ډېر اخیري پیغمبر دی چې څو بالکل ټیک وی دا ټول انبیا د دې حقدار دي زه د ټولو نه اخیري پیغمبر زما امت د ټولو نه اخیري امت ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي زما امت نه پس به بل امت نه راځي او زه د خدای حمد په دې ادا کومه په دې خبره چې زما امت به د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې جنت ته ځي زما د امت نه زیات تعداد کې به بل څوک جنت ته نه ځي زما امت به د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې جنت ته ځي او زه د خدای حمد او صفت په دې ادا کوم په دې خبره چې ټول امتونه به قیامت پر ورځ زما خپو کې پراته انا سید ولد آدم من غیر فخر د ټول آدم د اولاد سردار یم وی دا د کبر نه نه ویم کبر نه کوم آدم الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت وی ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه ونیسه عیسی علیه السلام پورې قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې به ولاړي وی دا کبر او فخر نه کوم وی شفاعت کبرا به زه کوم تر څو چې رسول الله مبارک سفارش نه کړی یو امت یو کس سره به حساب نه شروع کېږي او د ټولو نه اخیري پیغمبر یم دنیا ته راغلی یم د ټولو نه اول به جنت ته داخلیږم او امت مې آخر الامم دی په ټولو امتونو کې اخیري امت دی خو د ټولو امتونو نه مخکې جنت ته به ځي او دا مونږ ته خیر رب العالمین د پیغمبر علیه السلام برکت زمونږ برکت دی زمونږ پیغمبر دی د هغه شان د هغه اوچتوالی زمونږ دپاره د برکت ذریعه ده زمونږ دپاره دعاګانې کړي مونږ دپاره به سپارشونه کوي زمارونو یو د شریعت مطابق زندگی به تیروي انشاءالله العزیز
سنت مطابق چې څوک هم د نبی علیه السلام سره مینه ساتل غواړي، مینه د خولې سره تعلق یوازې نه لري، د هغه په سنتو عمل کول، او چې کوم څیز باندې خفه کېږي هغې نه ځان ساتل او ځان الله ته نږدې کول. یوازې د دنیا نه، دنیا خو به خدای رحم کړي او ځي به مو راځي به مو، دا د دنیا ژوند دی. ډوډۍ خدای پاک کافر له ورکوي، موږ له به خدای نه راکوي. روزي خو خدای خنزیر له مو ورکوي، او روزي خدای سپي له ورکوي، موږ له به خدای نه راکوي. دغه تمې مه کوئ، الله په لاس کې دی هر څه. قسم دی من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چې خدای باندې دې بروسه وکړه الله دله کافي دی. نو دا سوچونه مه کوئ ضرور دی. الاخرت د ژوند هېڅ پته نه لګي، لږ اخرت ته توجه پکار ده، د شپې او 2 رکعته لمونځ پکار دی، او خپل نیکي پکار ده. کوشش کوئ چې مسلمان ته د ژبې د لاس نه ضرر ونه رسي، تکلیف ونه رسېږي. دا هغه څیزونه دي چې په دې الله خوشحالېږي. دعا وکړئ رب العالمین مونږ له خیر او برکت او عافیت راکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقشه زمونږ نقشه نصیبه کړي، د هغې په قدم زمونږ قدم نصیب کړي، د هغې سنت زمونږ سنت وګرځئ او طریقه وګرځئ. او اله العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې د قیامت پر ودرولې کې کوم دین له هغه محنت کړی دی الله، هغه دین زمونږ په ژوند او په مرګ کې نصیب وګرځولې کې. جمعې مبارکه ورځ د الله زمونږ دعاګانې قبولې کړي، الله زمونږ دعاګانې قبولې کړي. بیمارانو دپاره دعا کوي، الله څومره بیماران دي په دې جومات مجلس کې، اواز څوک اوري په کورونو کې هسپتالونو کې، الله شفا ورکړي، الله روغ صحتونه ورکړي. بې اولادو له الله اولاد ورکړي، د چا اولاد نی الله نارینه اولاد ورکړي، الله نارینه اولاد ورکړي.